د خوست د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد وحید یاد شمېر کورنۍ وړاندې سرویس شوي چې د مهال هرې کورنۍ ته د 11,000 افغانۍ معادل خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. تقریبا 400 کورنۍ چې په تېرې میاشت کې متضرر شوي وو چې په دې کې تقریبا 100 پیښې موږ د اور لګېدنه لرو او باقي 40 پیښې د مختلفو طبیعي پیښو له امله په خوست کې په مختلفو ولسوالیو کې متضرر شوي وو. نو الحمدلله هغه موږ په وخت سره کړي دي او نن توضیح ورته لرو. مرسته ترلاسه کوونکو د دوی سره د لاسنیوي او همکارۍ د یادګام ستاینې ترڅنګ د لا لاسنیوي د پراختیا هیلې درلودې. موږ چا کورونه سوي دي، چا کورونه ړنګ سوي، چا نور زلل ورته رسېدلي دي. بیا موږ راغلو دلته معرضې وکړلې، الحمدلله حکومت ته موږ سره مرسته وکړله، موږ ډېر تر خوشحاله یو. موږ بیا هم دا هیله لرو چې بیا مرسته راسره وسي، بیا کومکونه راسره وسي. نو نور خلک د احتیاط وکړي، له ورو سره د احتیاط وکړي. ژمی موسم ده، باید چې هر سړی په اشپزخانې او په هر څه کې ډېر احتیاط وکړي. موږ ورته عرضې کړې وه، بیا راغی موږ سروې کړې وه، بیا موږ ډېر تر خوشحاله وو چې موږ ته خپل وس مطابق مرسته وکړه. خدای پاک دې ښه ورسره وکړي، ځکه چې د غریب سړي دپاره دا ډېر شی ده، خو موږ ډېر تر خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې هر وخت دپاره او داسې کومک له غریبانو سره کوي. دې ویلو ده چې یاد شمېر کورنۍ د اور لګېدنې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي وي چې ورسره د یاد ریاست له لوري هرې کورنۍ ته د 11,000 افغانۍ معادل د 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه.